جالبه د واورئ هغه دوه هیوادونه چې اوس یې د یو بل په وژلو پسې راخیستې ده یو وخت د سیمې په کچه د یو بل تر ټولو خواږه دوستان وو. هو موږ د ایران او اسرائیل خبره کوو، د هغو دوه هیوادونو چې کلونه وړاندې پخه دوستي و او مشرانو یې له یو بل سره پټ او ښکاره ملاقاتونه درلودل. نه یوازې ملاقاتونه بلکې په دې لیدنو کې یو بل ته ګران بیه ډالۍ هم ورکول کېدې او دغه راز په خپلو کې هوکړلیکونه هم سره لاسلیک کول. خبرې نورې هم ډېرې دي، خو تر ټولو جالبه دا ده همدا اټومي پروګرام چې اوس امریکا او اسرائیل له ایران نه د بندولو غوښتنه کوي کلونه وړاندې همدې دوه هیوادونو ایران ته په ډالۍ کې ورکړی و. یعنې په ډول د ډولونو یې په لوی لاس یاد هیواد ته د اټومي پروګرام د پیلولو اجازه ورکړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د ایران او اسرائیل اړیکې په کوم اساس وي؟ څوک یې له پخې دوستۍ ویرېدل؟ آیت الله خمیني ولې له اسرائیل څخه وسلې واخیستې او څنګه دا دوه ملګري هیوادونه تر یوې خونړۍ جګړې ورسېدل؟ په دې ویډیو کې له همدې کیسو پرده پورته کوو. د دې دوستۍ د ریښو د رابرسېره کولو لپاره لازمه ده چې تر تاریخ لږ وړاندې لاړ شو، هغه مهال چې منځنی ختیځ بالکل بل ډول ایسېده او پر دې سیمه د عثماني خلافت واکمني وه چې د 1922 میلادي کال د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال له منځه لاړه. تر یادې جګړې وروسته پر دې سیمه برېټانیا کنټرول پیدا کوي او په همدې حال کې په سیمه کې عرب نشنلیزم را پیلېږي. عربان چې تازه له عثماني خلافت څخه په اصطلاح ازادي موندلې وه په دې هڅه کې شول چې ځان ته بیل هیوادونه جوړ کړي. ویل کېږي چې د عثماني خلافت د ړنګېدو یو لامل هم دا و چې عربو له عثماني خلافت څخه د خلاصون په موخه له برېټانوي مشرانو سره هم مرسته کوله او مخکې له مخکې له هغوی څخه دا ژمنه ترلاسه کړې وه چې کله عثماني خلافت پای ته ورسیږي نو دوی ته به د ځانګړو هیوادونو د جوړېدو اجازه وي ترڅو هر یو ځان ته خپل هیواد ولري او چارې یې هم په خپله دوی اداره کړي. په همدې حال کې یوازینی هیواد چې د عربو له اتحاد او د هغوی له نوي پیل شوي خوځښت یا عرب نشنلیزم سره ستونزه لرله هغه ایران و. هغه مهال ایران یو پیاوړی هیواد و او ایرانیانو عربانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل. د ایران د وخت شاه فکر کاوه چې که چیرته عرب هیوادونه سره یو شي نو ایران ته ترې خطر پیښیدلی شي او هغه ځکه چې لومړی خو د ایران او عمان ترمنځ پروت اوسنی هرمز تنګی ممکن د عربو کنټرول ته ولویږي. د ایران اندېښنه پر ځای وه ځکه عرب هیوادونو آن په هغه وخت کې لا فارس خلیج ته د عرب خلیج نوم ورکاوه او بله دا چې عرب سنی مسلمانان دي او ایران شیعه مسلمانان او په تاریخي لحاظ دوی ترمنځ له ډېرې مودې څخه پټې جګړې روانې دي. دواړه مسلمانان دي خو هر یو یې هڅه کوي چې په نړۍ کې د مسلمانانو استازولي هم دوی وکړي. د ایران د وخت شاه رضا پهلوي له دې هم ویرېده چې هسې نه د عربو نشنلیزم ایران تاریخي وغځوي او له ده څخه تخت او تاج واخلي. خو څوک پوهېدل چې په سیمه کې یوازې شوی هیواد ایران به تر ټولو نږدې او خوږ دوست بیا مومي. کله چې 1948 میلادي کال ته رسیږو نو دا سنه د ایران لپاره په یوې تاریخي بریا بدلیږي. هغه کال چې ملګرو ملتونو د ایران ترڅنګ د اسرائیل په نوم یو نوی هیواد په رسمیت وپیژندل. عرب هیوادونو اعتراض وکړ چې دا له فلسطین سره زیاتی دی او همدلته و چې د عرب هیوادونو له لوري پر اسرائیل بریدونه پیلیږي. همدا چاره د ایران لپاره په یو طلایي فرصت بدله شوه. په حقیقت کې ایران د اسرائیل په نوم له نوي جوړ شوي هیواد سره هومره ستونزه نه درلوده لکه د عرب هیوادونو له یووالي څخه. په دې معنی کله چې عرب هیوادونو د فلسطین د حق غوښتنې ناره پورته کړې وه د ایران تله د اسرائیل پر خوا درنه وه. نو په همدې وخت کې اسرائیل ته هم د دښمنو هیوادونو په منځ کې د داسې یو ملګري اړتیا وه چې غیر عرب وي. په همدې وخت کې د اسرائیل لومړی وزیر ډیویډ بن-ګورین د پریپیرل ډوکټرین په نوم یوه ستراتیژي جوړوي. هغه فکر وکړ چې په داسې شرایطو کې چې د عرب هیوادونو سره یې اړیکې ترینګلې دي نو ضرور د دښمنو هیوادونو په منځ کې راګیر دا هیواد له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. له یوې خوا به یې ځان خوندي کړی وي او له بلې خوا که چیرته ستونزې ډیریږي نو په سیمه کې یو بل ملګری هیواد هم ولري ترڅو د اړتیا پر مهال یې ملاتړ وکړي. د پریپیرل ډوکټرین هغه پالیسي وه چې د دوه هیوادونو ایران او اسرائیل ترمنځ یې د لومړنۍ دوستۍ بنیاد کېښود. د بن-ګورین د ستراتیژي ګټه په 1950 میلادي کال کې جوته شوه.
هغه مهال چې تر ترکیې وروسته ایران دویم هیواد شو چې اسرائیل یې د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل. دغه راز ایران د سویزرلند په وساطت اسرائیل ته د یو لیک په ترڅ کې نه یوازې دا هیواد په رسمیت وپیژندل بلکې یاد هیواد ته یې د دوستۍ وړاندیز هم وکړ. که څه هم دا کیسه ډیره ښکاره نه وه خو دا یوه داسې پټه معامله وه چې د ایران د وخت واکمن رضا شاه پهلوي له اسرائیل سره کړې وه او په ایران کې د اسرائیل ډیپلوماټیکي استازولۍ پرانستل کېدو ته اجازه ورکړې وه. اسرائیل په تهران کې یوه پراخ بنسټه استازولي پرانستې وه چې ښکارېده بالکل د سفارت چارې پکې روانې دي خو هوښیاري دا وه چې پر یادې استازولۍ نه د اسرائیل بیرغ رپېده او نه یې هم د سفارت نوم پرې لیکلی و. دوی خلکو ته داسې ښوده چې ګوندې دا په ایران کې د اسرائیل د تجارتي چارو یوه وړه استازولي ده. دا چې ایران او اسرائیل کله او څنګه د یو بل ملتیا کړې ده پر دې کیسې تر پوهېدلو مخکې باید پر دې پوه شو چې د ایران په څیر د یو مسلمان هیواد پاچا ولې د اسرائیل په څیر د یو خونخوار رژیم ملاتړ کړی دی. 3 لاملونه دي. لومړی د ایران شاه د خپلې واکمنۍ د ټینګښت او پایښت غم اخیستی و او هغه غوښتل چې یو ډیموکراټ سنتي او پرمختللی هیواد ولري نو د همدې لپاره پرمختللې ټکنالوژۍ ته اړتیا وه چې اسرائیل یې مرسته کولی شوی. دویم لامل دا و چې پهلوي د مصر د وخت له واکمن جمال عبدالناصر څخه ویره درلوده او هغه هم ځکه چې نوموړي د عرب نشنلیزم جنډه پورته کړې وه او غوښتل چې عرب هیوادونه پر یو ټغر سره راټول کړي او که چیرته یاد هیوادونه سره یو شي نو لومړنی هدف به یې ایران وي. نو همدا لامل و چې رضا شاه پهلوي یې د اسرائیل ملګرتیا ته ور مجبور کړ. دریم او تر ټولو مهم لامل یې له امریکا سره د ایران د رضا شاه پهلوي ډیرې نږدې اړیکې وې. د 1953 میلادي کال د ایران لومړي وزیر محمد مصدق هڅه وکړه چې د ایران د شاه واکونه کم کړي خو امریکا د CIA په مرسته د رضا شاه تخت وساتل او د محمد مصدق پلان یې خنثی کړ. تر دې وروسته نوموړي ځان په شکل د اشکالو د امریکا احسانمند احساسول او هڅه یې کوله چې هیڅ خبره یې پر ځمکه ونه غورځوي. امریکا هم همدا غوښتل چې ایران او اسرائیل له یو بل سره ښې اړیکې ولري او نږدې دوستان واوسي. رضا شاه ان له خپلو خلکو دومره ویریده چې د ساوک په نوم یې د پټو یا مخفي پولیسو یوه ډله جوړه کړې وه. د یادو پولیسو دنده هغو کسانو نیول کېدل یا له منځه وړل و چې د ایران د شاه پر ضد به یې څرګندونې کولې او ویل کېږي چې همدې پولیسو ته ټرینینګونه هم د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد لخوا ورکول کېدل. موساد ساواک ته دا هم ورزده کړي و چې څنګه خلک تر نظر لاندې ونیسي او څنګه باید ترې پوښتنې ګرویږنې وکړي. د ساواک او موساد ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول هم معمول و او دواړو لورو د عرب وسلوالو او کمونیزم ګروپونه هم ټارګټ کول. نه یوازې دا اسرائیل به ایرانی پیلوټانو ته هم روزنه ورکوله او ایران ته یې داسې وسلې الوتکې او مهمات ورکړل چې په هغه وخت کې عربو تصور هم نشو کولی. دواړو هیوادونو په ګډه د میزایلو پر ټکنالوژي هم کار پیل کړ او د اټومي وسلو جوړولو د څېړنیزو چارو یوه هوکړه یې هم لاسلیک کړه. اوس چې اسرائیل او امریکا د ایران د کوم اټومي پروګرام د له منځه وړلو خبره کوي همدا پروګرام د دواړو هیوادونو په همغږۍ هغه مهال ایران ته ورکړل شوی و. 1959 میلادي کال کې د امریکا د وخت ولسمشر ایزنهاور د ایټمز فار پیس په نوم یو کمپاین پیل کړی و چې هدف یې په سیمه او نړۍ کې د امریکا ملګرو هیوادونو ته د اټومي پروګرام د پیلولو اجازه ورکول کېده ترڅو برېښنا تولید کړي. په همدې لړ کې امریکا په 1968 میلادي کال کې ایران ته د اټومي موادو د څېړنې یو ریکټر ورکړ چې د تهران په پوهنتون کې نندارې او استفادې ته ایښی و. اسرائیل بیا هغو ایرانی ساينس پوهانو ته په بهر او داخل کې روزنیز پروګرامونه چمتو کول کوم چې اوس مهالي یو پر بل پسې د وژلو لړۍ پیل کړې ده. ایران او اسرائیل یوازې نظامی ملګري نه وو بلکې اقتصادي راکړه ورکړه یې د ملګرتیا بل مهم اړخ و. اسرائیل تیلو ته اړتیا درلوده او عرب هیوادونو ورته د تیلو له ورکړې انکار کړی و. ایران چې هغه وخت د اسرائیل ملګری و که څه هم تیل ورسره ډیر و خو داسې لاره نه لرله چې دا تیل په اسانۍ سره اسرائیل ته ورسوي ځکه دا تیل به د هرمز تنګي نه تیریده سره سمندر ته به تلل او له هغه ځایه به بیا سویز کانال ته تلل او وروسته اسرائیل ته رسېدل خو هغه وخت سویز کانال د مصر په کنټرول کې و او مصر هغه هیواد و چې اسرائیل ته د تیلو له ورکړې سره بایکاټ کړی و. د ځمکې له لارې هم دا چاره نشوه ترسره کېدی
ځکه چې اسرائیل او ایران ترمنځ 3 هیوادونه عراق، سوریه او جورډن پراته و چې دا هم هغه عربي هیوادونه دي چې هغه مهال یې له اسرائیل سره ښکاره دښمني اعلان کړې وه. نو د ملګرتیا د ساتلو او ټینګولو لپاره یوازینی لار چې پاتې وه هغه د نل لیکو له لارې اسرائیل ته د تیلو رسول و او ایران همدا کار وکړ او د عقابه خلیج له لارې د اسرائیل تر اشکلان پورټ پورې نل لیکې وغځولې او دې پروژې ته د ایلات او اشکلان پورټ نوم ورکړ. دا نل لیکه د دې لپاره جوړه شوې وه چې ایراني تیل له خارک څخه سره سمندر ته او له سره سمندر څخه د ایلات له لارې اشکلان ته ورسیږي او همدلته و چې ایران د دې پټې نل لیکې له لارې د عرب هیوادونو د نفتو کاروبار هم زیانمن کړ او هغه له دې امله چې د دې نل لیکو له لارې ایراني تیلو د اروپا بازار ته هم لاره پیدا کړه. دا یوازې یوه نل لیکه نه ده، دا د ایران او اسرائیل ترمنځ د پخې ملګرتیا څرګندونه کوي. ایران او اسرائیل دا نل لیکه په شریکه جوړه کړې وه، نو ګټه یې هم 50% د ایران او 50% نورې د اسرائیل وه. دا ملګرتیا دومره ټینګه وه چې د ایران شاه محمد رضا پهلوي او د اسرائیل لومړي وزیر بن ګورن به پټې لیدنې ترسره کولې او پټې میلې به یې هم کولې، خو کله به چې بن ګورن د تهران هوایي ډګر ته رسیده نو د خلکو او کمرو له سترګو به یې د ځان پناه کولو هڅه کوله او اجازه یې نه ورکوله چې د نوموړي عکسونه واخیستل شي. 1980 میلادي کال کې په ایران کې د اسرائیل سفارت په بشپړه توګه پرانستی و او په یاد استازولي کې اسرائیلي انجینران، ډاکټران او نظامی کارپوهان هم موجود و چې ایرانی نظامیانو او د ایرانی دولت له مامورینو سره به یې له نږدې کار کاوه او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیمې هوایي الوتنې هم روانې وې. په 1980 میلادي کال د اکتوبر په 26مه د ایران پاچا محمد رضا شاه پهلوي خپله 250 او د ایرانی شاهي نظام 2500 کالیزه لمانځله. دا د نړۍ تر ټولو شاندار او ګرانبیه پارټي بلل کیږي. د ایران شاه په ریګستان کې یو ځانګړی ښار جوړ کړ او د الوتکو په واسطه یې له یو فرانسوي هوټل نه ډوډۍ راوغوښته او پکې د نړۍ ډیری مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړه، خو په دې ستره میلمستیا کې اسرائیل لومړی وزیر بن ګورن نه لیدل کېده. دا ځکه چې ایران نه غوښتل د دوی له ملګرتیا څخه نور خلک خبر شي، خو له همدې سره اسرائیلي پټو پولیسو د دې میلمستیا د امنیت د خوندیتوب ټول مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. د ایران او اسرائیل دوستي ښه په خوند روانه وه، خو بالاخره هغه وخت راورسید چې د دواړو دوستي په ښکاره دښمني واوښته. کله چې 1990 میلادي کال را رسیږي نو ایران کې یو ستر بدلون ته زمینه برابریږي. آیت الله خمینی د ایران پاچاهي ته د پای ټکی ږدي او یو اسلامي دولت رامنځته کوي. خمینی په خپله لومړنۍ وینا کې پر اسرائیل توند لفظي ګزار کوي او وایي چې اسرائیل د اسلام دښمن دی او په خبره یې له فلسطین سره یې ظلم کړی دی. څو ورځې وروسته په تهران کې د اسرائیل پر اقتصادي استازولۍ برید کوي. د اسرائیل د اقتصادي استازولۍ پر ځای د فلسطین سفارت لیکي. په هماغه ورځ د فلسطینیانو د وخت مشر یاسر عرفات تهران ته ورځي او خمینی هم اعلان کوي چې نور به په تهران کې د اسرائیل د استازولۍ پر ځای د فلسطین سفارت خپلې چارې مخته وړي. دا هغه شیبه وه چې نور د ایران او اسرائیل ملګرتیا ختمه شوې وه، خو لا تر اوسه دفن شوې نه وه، ځکه چې په ایران کې تر اسلامي انقلاب یو کال وروسته عراق پر ایران برید وکړ او دا هغه وخت و چې خمینی مجبور کړ ترڅو یو وار بیا مخ خپل اعلان شوي دښمن ته ورواړوي. نوموړی له اسرائیل څخه د وسلو او مهماتو غوښتنه کوي ترڅو له عراق سره په جګړه کې بریا خپله کړي. دا جګړه 8 کاله دوام کوي او د خمینی له ملاتړ څخه د اسرائیل یوازینۍ موخه دا وه چې خپل ګاونډی هیواد عراق کمزوری کړي. تر اسلامي انقلاب وروسته ایران د شاه د زمانې هر څه له منځه یوړل، لکه له اسرائیل سره اړیکې، د اسرائیل او ایران ترمنځ د تیلو نل لیک او د ساواک په نوم مخفي پولیس ډله، خو یو څه چې ایرانی شاه ته د اسرائیل او امریکا لخوا په ډالۍ کې ورکړل شوي و هغه یې لا پراخ کړ او هغه اټومي پروګرام و. 1990 کال کې د عراق او ایران ترمنځ جګړه پای ته رسیږي. نو اسرائیل فکر کوي چې نور نو تر ټولو جدي ننګونه عرب ممالک نه بلکې د ایران هغه اټومي پروګرام دی چې اوس د اسلامي انقلابیونو لاس ته لوېدلی دی. همدلته د دواړو هیوادونو ترمنځ نیابتي جګړې پیلېږي او دواړه هیوادونه یو بل په وړاندې مستقیمې جبهې نیسي او اوس ویره ده چې ممکن په همدې سیمه کې اټومي جګړه هم ونښلي.
که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، په کمنټ کې خپل نظر راته ولیکئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ.